اول ښځه او خاوند یې اودس وکړي او صلات حاجت لمونځ دې وکړي. بیا د ښه ډېرې دعاګانې وغواړي، د نیک اولاد د پیدا کېدو لپاره، د خیر او برکت دعاګانې، د خوشحاله او د مینې ډک ژوند لپاره دعاګانې. دویم، ښځه او خاوند د واده په اوله شپه باید ځانونه دومره ستړي نه کړي چې ستومانه او په تکلیف وي. یو ورځ تر مخه باید آرام وکړي چې د واده په شپه دواړه خوشحاله او په بدن کې تازګي وي. دریم، د واده په شپه دې د وچې میوې یا داسې نور څه انتظام وکړي چې ګپ شپ پرې ولګوي او طبیعت یې ورسره خوشحاله شي. څلورم، ښځه او خاوند د واده په اوله شپه یو بل ته څه سوغات یعنې تحفه ورکړي، اگر که ډېره وړه تحفه هم وي. زه ستا څخه د دې خیر او برکت او د دې د پیدایشي خصلت خیر او برکت چې تا پر هغې باندې پیدا کړی دی طلبګار یم، او د دې د شر څخه او د دې د پیدایشي خصلت د شر څخه پناه غواړم. ناوې باید ښه سینګار شوې وي. د جمع په وخت کې به تلوار نه کوئ، ځکه که تلوار وکړئ ښځه مو بیا داسې فکر کوي چې د نکاح مقصود صرف شهوت پوره کول دي او بس. فطرتاً ښځه با حیا وي، نو د کوروالي په دوران کې باید ډېر په آرامه کوروالي ته آماده کړل شي. د محبت اظهار کول به ستاسو وقار نور هم زیات کړي او د هغې په زړه کې به ستاسو لپاره عزت نور هم زیات شي. یوه یادونه باید وکړم، که چیرې د یوې ښځې د بکارت پرده موجود نه وه، نو صرف د دغې پردې په وجه ښځه بدکاره ونه ګڼل شي. دا ډېره سخته ګناه ده، ځکه چې فقهاو کرامو او طبیبانو فرمایلي دي چې د لوړ ځای څخه د راغورځېدو په وجه او یا د ټوپ په وجه زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګینټۍ نشان هم ووهئ چې تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو. ډېره مننه.